بیجاره سره یو زنانه رابطه کړې وه، چېرې 15-20 ورځې وشوې، په کور کې خو سالن نه دی پخ کړی، کله وچه خورو او کله چای سره خورو. پکې چې کومه دی دا چاړی دی او دا خو نه پوهېږي جاړي، دا ماته وایي چې له روټۍ راکړه. نو وروره نه زه به څه ورکوم دې ته دی که نه، روټۍ غواړي، پیزار غواړي، بستره غواړي، دا شته نه په دې وجه دا جاړي. سلامونه، احترامات ملګرو، امتیاز کمر ما یو ځل بیا رالمه ادینا کلي ته. هغه خورې چې هغې د راشن او د خوراک دپاره اپیل کړی، شکر الحمدلله ستاسو د ملګرو په تعاون او په دواګانو باندې راشن هم راورسېدو او نور چې کوم ضروري سامان و هغه هم راورسېدو. ملګرو را سره تعاون کړو، دا نغدې پیسې رالیږلې وي، نو دا پیسې چې کم دي نو دا د دې خورې په نوم باندې راغلې وي. دې خوراکۍ له مې راړلې دي، خوراکۍ دا پیسې ستاسو پیسې دي، ویې شماره خیر دی، ویې شماره. دا تقریبا 23,260 روپۍ دي. په دې کې خوراکۍ تقریبا بیګا 10,560 روپو سامان تاوی روړه راله را رسېدلی دی که نه، صحیح شوه. بلو تاسو وی چې یاره ماشوم دپاره څه روزګار روان کا، څه چڼه لوبیا چې سکول نه راځي نو بیا به یې خرڅوي، نو هغه سامان هم تا ته ما سار رالیږلی دی. خوشحاله یم وروره، دې څه دې الله ښه وکړي، الله دې ډېر خوشحال کړي، الله دې نوره ورکړي ورته. هغه ماشوم چې کوم ځای دی اوس څه شو؟ ورته مې وروره لوبیا او چاول پخ کړي دي او وتی دی، بس بارې خرڅوي لګیا دی. قدرمندو، دې خوراکۍ له مونږه 23,260 روپۍ نغدي، د دې نه علاوه د 10,560 روپو د خوراک سامان، راشن وغیره. د دې ماشوم د روزګار دپاره چې کوم سامان پکارو، لوښي وغیره، نو د 2230 روپو دا شو. د 500 روپو مسالې وغیره کوم چې د لوبیا چاڼو کې په دغه شیزونو کې چکنو کې لګي، او د 1000 روپو چې کم دی نو دا خشاکو، نو دا شوي 37,550 روپۍ. زه ستاسو د ټولو پښتنو ورونو شکریا ادا کوم. دا ستاسو پیسې دي، ستاسو تعاون دی، ستاسو منډې دي. الله مو په عمرونو کې په مالونو کې برکت واچوه، الله مو په ژوند کې خوشحالۍ راوله ورکړي. رالمه د ماشوم خواله، دا د دې خوراکۍ چې کم دی نو اکې یو زوی دی، نور زامن یې نشته، بس یو دا دی او 3 لورانې دي. مور بیبي درخواست کړو چې یاره دې به سکول نه پس 3 بجې څه کار روزګار کوي، نو هغه سیټینګ خدای پاک وکړو او نن راوتی دی خپلې مزدورۍ له، الله دې وله کامیابي ورکړي. د ده نوم عبدالناصر دی، ادینا کلي کې د خیلو محله ورته وي. د امین کاکا دکان سره خوا کې دی ناستي، لوبیا چاڼه او سوپ یې شروع کړي دي. ټولو مینهوالو ته خواست دی چې دې سپورټ کې د ده نه لږه لږه خریداري کوئ، نو هم د دې کور چلن به پې تېرېږي او زمونږ د خوراکۍ چې کم ده نو انشاءالله دا به د چا محتاج نه، او کور کې به ښه په خوشحالۍ ښه که حلاله ډوډۍ خوري. بل په دې شیخ جانا کلي کې یو تنظیم دی، واړه ماشومان دي پکې، ماشومان هلکان دي راپاڅېدلي دي، تنظیم یې جوړ کړی دی د دې زنانه دپاره. هغې مونږ سره ډېرې منډې تړلې والي دي. تنظیم دعوت الحق و حقوق العباد نومې ټول پکې ماشومان دي. که چا سره مدد ضرورتي، که مریض ته وینئ او که نه څه قدرتي افاتي لکه سیلاب وغیره، نو دا ماشومان هر ځای ته ځان رسي، نو دین په دواګانو کې یاد ساتئ. زما د یونین کونسل شیخ جانا ټولو مینوالو ته درخواست دی چې د تنظیم دعوت الحق و حقوق العباد د ځوانانو سره ودرېږئ. دا هلکان ډېر د جذبې نه او د مینې نه د عوامو خدمت له راوتي دي، خپلې پیسې لګي، خپل وخت لګي او هر قسمه قرباني کوي چې دې سره ودرېږئ. د دې په ملا باندې لاس کېږدئ، د دې حوصله افزایي وکړئ. خوراکۍ سره مدد کړی دی، چا د دې لپاره منډه والې ده، چا د دې ویډیو او پوسټ شیر کړی دی. الله تعالی دې ټولو له دې اجر ورکړي.